نو تاسو خپل اخلاص ښکاره کړئ. څوک کولی شي چې دغه کیله واخلي په څو باندې؟ موږ پرایس ډېر ډېر وړوکی پرایس به کېدو په دې باندې. 10 پاونډ 10 پاونډ یو. بل څوک دی؟ 10 پاونډ 100 پاونډ. داسې ښکاري چې ښاغلي نوروز چې ویل هغه ریکارډ یې ماتوي. 200 پاونډ باندې 700 1000 پاونډ. څومره ښه څومره ښه. Oh no 15,000 15,000 ماشاءالله. تکبیر 15,000 پاونډ. MashaAllah. Jazakallah. 16,000 فرهاد. 20,000 پاونډ 20,000 پاونډ باندې فرهاد دا کیله اخیستې ده. د افغانستان لپاره هیله ده، امید د افغانستان لپاره. دوا او 3 صفره 2,000. 25,000. تاسو د سیالۍ نه ډېر زرم لاره به جدا کړه. کولی شي تاسو د خپل ټیم سره د ملګرو سره پارټنرانو سره کولی شي مشوره وکړئ. کولی شي مشوره وکړئ او تاسو ته معلومه ده چې 20,000 کې ورور فرهاد د سیالۍ نه بهر شلو. دسم کېدلی شي. خبرې وکړئ، دواړه یو بل سره مشوره وکړئ، مذاکره وکړئ که دا کس بیټ کولی شي. 25,000 پاونډ باندې دا کیله تر اوسه خرڅه شوې ده. فرهاد خلاص او فاروق په خپل مشوره کوي. کولی شي چې ډېره قیمتي خوږه او معززه کیله ده. $15,000 پاونډه. کولی شي تاسو خپل مشوره وکړئ. ایله په دوو کسانو باندې 2,000 پاونډه. دومره غټ پارټنران 2 کسان را برابر شو. 30,000. احمد والا دغه کیله چې ډېر د فضیلتونو ډکه کیله ده، د باندې خبرې موږ کولی شو. په 30,000 پاونډ باندې احمد پیسې ورته ورکوي تر راتلونکي رمضان پورې. یو ځای الله اکبر. حساب ووایه. نو یو 10,000 یو 30,001
دیر در زره یو 30,000 pound 2 دوا او 30,000 pound 3 done احمد بن دبي مبارک